بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. دوستانو، نننۍ ویډیو کې چې دی زه به تاسو ته اکسل پروګرام کې ډاینامیک فلټر وښیم چې څنګه کولی شو ډاینامیک فلټر وکړو یا سرچ وکړو، څنګه چې یو نوم ولیکو. مثال فرضاً دلته لیکلی مو دی نیم ټیک مارک دی. که چېرته دلته راشو او دې ځای نه مونږ کلیک وکړو ورباندې او دلته څنګه یو نوم ولیکو. فرضاً زه لیکم چې فهیم، ډایرکټ مونږ ته پکې لیکي. که چېرته یې لرې کړو دوباره بېرته فلټر به ختم شي. همدارنګه د پوسټ په اساس باندې هم تاسې کولی شئ چې فلټرینګ وکړئ. پوسټ په اساس مثال زه غواړم فرضاً انجینر ای چې په کم یو پوسټ کې دی هغه ټول تاسو ته شو کوي. یا مثال فرضاً غواړئ چې ډاکټر به راځي، یا مثال غواړئ چې کوک به راځي، یا ګارد. نو دې لپاره چې دا وکړو عملي جوړ کړو نو را به شو دا به زه کلوز کړم. یو بل فایل ته به راشو، هغې کې چې دی دغه فایل یې تیار ما چې دی ریکارډ لیکلی دی او د ریکارډ لپاره اوس غواړو چې دغسې ډاینامیک فلټرینګ جوړ کړو. لومړی به تاسې دلته راشئ، ډیولپر آپشن به راواخلئ، فایل ته، فایل کې به آپشنز ته راشئ او آپشن کې چې دی کسټمایز ریبن، دې کې به تاسې ډیولپر چې دی ټیک مارک دا به اوکې. دې نه بعد چې دی لومړی خبره دا ده چې دا کوم ستا ډیټا ده ریکارډ دی دا به ټول سلیکشن نه بعد چې دی دې ته به راشي، دلته به یو نوم ورکړي. لومړی به یې ټیبل ته واړو، ټیبل انزر ته راځو، ټیبل دا به اوکې کړو، دا به ټیبل ته چینج شي. بیا به دې ته راشو، ټیبل 1 دی نو ته ورته کولی شي چې نوم بدل کړي. زه یو بل نوم ورکوم ورته، مثال زه ورته لیکم فرضاً ډیټا 2، دا به انټر کړو چې دا نوم واخلي. ډیټا 2 نوم مو دې ته ورکړ. اوس راځو د ډیولپر آپشن ته او دې ځای کې چې دی انزرټ ته به راشو او انزرټ نه چې دی یو ټکس باکس به راواخلو. ټکس باکس به راواخلو، دلته به یې ډرا کړو. ټکس باکس هم راواخیسته، د دې نوم چې دی ټکس باکس 1 دی. دې سره زه اوس غواړم چې څه وکړم، یو سیل ورسره لینک کوم. مثال زه غواړم فرضاً دغه C1 سیل چې د دې سره زه لینک کوم، په دې باندې به ډبل کلیک وکړو. دې نه بعد به دلته راشو د دې پراپرټي ته، ټکس باکس باندې رائټ کلیک کوئ او د دې پراپرټیز باندې کلیک کوئ. کله چې دې باندې کلیک وکړئ تاسې به راشئ، دلته لینک سیل به پیدا کړئ. دغلته لینک سیل دی، دې کې به زه ولیکم چې C1 دا مو ولیکه او دا به چې دی انټر کړو او دا به نور کلوز کړو. ګوره که د ډیزاین موډ نه دا لرې کړو او دې کې مونږ لیکلو کړو، مثال زه دې کې فرضاً لیکم چې جان، دا به اټومیټک چېرته لیکل کېږي، په C1 سیل کې به هم دا لیکل کېږي. دا بېرته راځو، دا به لږ دې خوا کړو، تاسې وګورئ په C1 کې هماغه لیکل چې دی راځي. په دې طریقې سره اوس دا مو لینک نو چې غواړو دې باندې فلټر اپلای کړو. لومړی خبره خو دا ده چې دې لپاره به زه دغه راډیو بټن یې هم راواخلم. لومړی دلته راځو چې دا ډیزاین یې صحیح برابر شي، یو شیپ راخلو انزرټ له لارې. دا شیپ به دلته ډرا کړو.
او ټیکس باکس به راوړو دلته به یې کېږدو او دا به داسې کار وکړو دا شفټ چې دی دا به سینډ بیکورډ ټیکس باکس به دلته کېږي او دلته به راشو د ډیولپر دا او دې ځای نه انزټ نه به چې دی راډیو بټن یې راواخلو د دې هم پراپرټي ته راشو دلته دا نیم به یې ورته چینج کړو کیپشن ته به راشو کیپشن کې به ورته ولیکو چې دا نیم دی زموږ نیم انټر به کړو او دا به کلوز کړو د دې به دا سایز داسې لږ ورکم کړو بیا به همدا چې دی کاپي کړو کنټرول سی کنټرول وي دا به راواخلو دلته به یې کېږدو او د دې پراپرټي ته به راشو پراپرټي کې به د کیپشن کې به نیم په ځای ورته ولیکو چې پوسټ دا به هم انټر کړو نو دا زمونږه بټنز او دغه جوړ شو اوس راځو کوډینګ لپاره څه کوو کوډینګ لپاره به په دې ټیکس باکس چې دی ډبل کلیک وکړو د دې کوډ ته به راشو زه به راشم تیار ما سره کوډ شته دی لیکلی مو دی لیکلو نه به یې خلاص شو دا به راواخلو دا کوډ چې دی کاپي به یې کړو دا به را کاپي کړو کاپي نه بعد به دلته راشو اکسل ته اکسل کې چې دی دې ځای کې دغه مخکینی چې کوم دغه دی دا به ختم کړو دلته به رایټ کلیک وکړو پیسټ وکړو پیسټ نه بعد چې دی زمونږه کوډ راغی خو دلته یو خبره ده خبره لومړی دا ده ګورئ که چېرته مثال مونږه دا نوم ورکړی لیست ابجیکټ کې چې دی هلته نوم مونږ ورکړی ډیټا ټو نو دلته به هم دا نوم څنګه کړو دا به رینیم کړو دا کوډ به زه لږ نږدې کړم چې تاسو ته ښکاره شي دلته ګورئ ډیټا ټو نو په دې طریقې سره لیست object data 2 data range auto filter field 1 criteria 1 راځو همدارنګه هغه کم سیل چې تاسې ورکړی C1 مونږ ورکړی نو C1 چې دی هماغه سیل نه به دا ډیټا څه کوي راخلي همدارنګه دا لومړی آپشن بټن 1 و مطلب هغه د نیم لپاره دویم چې دی آپشن بټن 2 کې چې دی دلته مونږه د پوسټ لپاره کړی دلته هم چې دی دا څه کوو ډیټا 2 نه بعد چې دی را به شو څه ته دا کوډ تاسې ټول وګورئ یو ځل دا به بېرته زوم اوټ کړو او را به شو دا به رن کړو چې آیا څه مشکل لري او که نه صحیح دی انشاءالله را به شو دلته ویو مایکروسافټ اکسل باندې به کلیک وکړو دلته اوس راشو دغه کم دغه چې دی دا به کلیر کړو ګورئ ټول زمونږ ټکس راغلی که چیرې راشو مثال نیم ټیک مارک کړو غواړئ چې نیم په اساس باندې سرچ کړئ فرضاً زه لیکم چې علي ګوره کم کې چې علي دی علي جلیل خلیل طالب توریالی ننګیالی دی ټول راواخیست که چیرې دا پاک کړو بېرته به چې دی هغه ټول ریکارډ راشي مثال بل نوم لیکي فرضاً لیکي چې حمید یوازې حمید نوم به راځي او که چېرته راشي پوسټ ده پوسټ باندې کلیک کوئ نو پوسټ له نګاه نه سرچ کوئ نو دلته به راشي د پوسټ لپاره مثال زه غواړم فرضاً ډاکټر به راځي صحیح شو که چېرته غواړئ چې انجینر به راځي او بله خوبي دا ده چې دې کې ته ایډیټ هم کولی شي مثال زه غواړم فرضاً کوک دی کوک مې ولیکه دا کوک مثال برهان په نوم دی زه بدلومه دا فرضاً لیکم چې
نور دا مې چینج کړ انټر یې کړه بس دا نوم چینج شو اخره کې چې دی همدغه نوم ګوره دا به راځي دا نور شو همدارنګه که چېرته فرض مثال دلته راشو یو نوی ریکارډ ته اضافه کوې هم چې دی هغه به خپل اټومیټک په دې کې اضافه کېږي فرضاً لیکې چې ګلاب دا دې ولیکه فرضاً دا انجینر دی او دلته راځي مثال سیلري چې دا دومره ده اوس که چېرته تاسې بره سرچ ته لاړ شئ نو په سرچ کې به خپل اټومیټک چې دی ګلاب راځي ګلاب انجینر او سیلري دومره یا که چېرته تاسو مثال فرضاً پښتو نوم اډ کړئ هم کولی شئ دې کې اډ کړئ مثال فرضاً زه راځم دلته لیکم چې وسیم چې دی فرضاً دا اشپز دی او سیلري فرض مثال دومره نو که چېرته اوس تاسې سرچینګ کوئ د پښتو نوم دلته لیکئ فرضاً وسیم به پیدا کوي نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ سرچ وکړئ خو که چېرته تاسې غواړئ دا فایل سیف کوئ چې آینده دپاره تاسو سره سیف وي نو زه راځم دا سیف از باندې کلیک کوم او دې نه بعد چې دی راځم دا په ډیسکټاپ کې سیف کوم دلته چې تاسو سیف کوئ نوم چې هر څه ورکوئ نوم ورکوئ او دې ځای نه راشئ دا فایل ټیب سیف کوئ دا به ایکسل میکرو انیبل ورک بک دا به چې دی دې ایکسټنشن باندې به تاسو سیف کوئ ډاټ ایکس ایل ایس ایم دې باندې چې سیف کوئ تاسو سره دا کم کوډ چې تاسو ولیکه دا به پکې سیف وي او که چېرته همداسې ساده سیف کوئ نو بیا به چې دی آینده کې ستاسې دپاره دغه کم چې کوډ تاسو کړی او دا به پکې موجود نه دا پکې نه سیف کېږي مننه چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو تر پایه وګورئ